جون دې د پیغمبر سره تیر شوی پیغمبر سره جون تیر شو نو ایمان به هم هغسې وي چې کوم پیغمبر والا ایمان دی هغسې خو بیا هم نشي کېدی ورنږدې به یي صحبت اثر لري ډېر خلک یي چې هغه د نیکانو خلکو سره جون تیر شي خو اثر وانه لي نوح علیه السلام زوی دی د پیغمبر زوی دی اثر یې وانغېست د لوط علیه السلام ښځه د پیغمبر بیبي ده خو اثر یې وانغېسته قوم چې څنګه هلاک شو هم ورسره هلاکه شو د نوح علیه السلام زوی هماغسې قوم سره غرق شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره دی ابو طالب او د نبی علیه السلام پرورش یې کړی دی اثر یې وانغېسته بیبي اثر واغېسته بیبي هاجرې اثر اغېستی دی وی ښه الله به دې وي او الله لا یضیعنا الله به مونږ چارې ضایع نه کړي زه په مخه دی ښه زما په الله یقین دی واپس راله کېناسته ابراهیم علیه السلام چې لږ اخوا شو چې د خپل بچی او بیبي ورته نه ښکاري یو غونډۍ ته وخت او الله ته یې مخ کړی او ډېر په دردناک اواز د الله نه سوال کوي قرآن کې الله فرمایي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع الله په یو دشت و بیابان غیر کاشت علاقه کې الله مخبل بچی پریښودل الله اهل و عیال مې پریښودل اسم نشته الله فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم الله څوک ولا راوله ما ته خو ستا اډر دی زه خو دې لاړم شام ته خو الله څوک ولا راوله پروردګار یوازې به دا څه کوي دا غریبانو دا پیغله ښځه به څه کوي او دا ماشوم سره پروردګاره څه کوي ګیله نه کوي الله نه چې ستا په حکم نه دا الله په حکم کې رد راولي چې الله ورته دا دی یاد که دا نه وي چې خدایا خیر دې لږه ګزاره را سره وکړه هم دې شام کې به اوسم یو بل نه مې داسې یو پرلنګ لرې کړم یو کور به یوې له جوړ کړم بل کور به بلې له جوړ الله داسې نږدې بل کلي ته به بولم چې څوک سړي خو پکې وي که نه 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 عشق دې ته وایي چې عاشق تماشق وایي دا کار وکړه نو ها چون چرا به پکې نه کوي عربی کې ورته لیمه وایي مونږ پښتو کې ولې وایو ولې به نه وایي لیمه تأمروني دا ولې دا حکم کې دا به نه وایي ولې دا ولې ټکي پکې نشته عشقانه بیماری کې ولې ټکي نشته الله حکم وکړه داسې کوه ډېره ښه 2 رکعته مونځ سار کوه ټیک شوه ماسپښین یې 4 کوه ټیک شوه ماښام یې 3 کوه ټیک شوه دا پکې نشته چې دا 2 ولې کوم او 4 ولې کوم او 3 ولې دا الله حکم دی بس خدای ته پې خوشحاله دی کوم نو ابراهیم علیه السلام دا ویلی شو درخواست کولی شو چې الله تا خو ما ته اډر وکړو چې دا دشت و بیابان ته بوځه پروردګاره دا به څه کوي هلته دا بچې به څه کوي خدایه ما ته دا حکم بدل کوه لږ نږدې ځای راته وښه چې هلته بوځم چې زه خو له نږدې ځم راځم که نه الله اډر ووایي ډېره ښه ده راوست اوس چې ځي روانېږي تاسو خپله سوچ وکئ پیغمبر دی ایمان مضبوط دی یقین کلک دی لیکن اغا فطری تقاضا ده چې دی غریب به څومره دړمن رواني د ده په دې زړه به څونه بوډا سپینګیري هم دی بیا داسې هم نه ده چې ګنې ځوان زلمی دی زړه مضبوط دی دغه وخت کې د ماشوم بچی دی 6 کالو کې شوی دی ممکن د 7 کاله او یا 8 کاله عمر یې دی بوډا سپینګیري خپې لاسونه لچېږي سپینګیري هم دی دی وخت کې ورته تاسو خپل اندازه ولګوئ چې ماشوم بچی ښځه په بیابان پرېږدي دا هر څه یره کېدی شي او دې ته روانېږي چې څومره یره به یې په زړه کې او څونه ټینشن به یې او څونه پریشاني به یې چې خدای څه به کېږي نو زر والا ګیله نه کوي د الله نه ربي انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع الله سله مې پرېښودل خدای او سوال ده نه کوم دا نه وایي چې خدای ته حفاظت وکړه عجیبه الفاظ وي ربنا لیقیموا الصلاة خدایه ته پې خپل عبادت وکړه مونځ ته مایل کا چې ستا عبادت وکړي الله ورته ویلو چې دلته به یو کور جوړومه الله چې هغه کور کې ستا عبادت وکړي فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم خدای څوک بله راوله
افئدة من الناس. علماوی دا من لفظ عجیب لفظ دی، سا خلق ولا راولا، سا خلق که دا من نوی ویلی دا دنیا خلق بطول دا غلط بیات للی. خسور شو گورا فجعل افئدة من الناس، اغا وقت که ایسو کم نو دا مکی خار دی گورا سون آباد دی، دا میلون آباد خار، و دا دنیا خلق و روان دی چی زی نشتا مکا کی. جمعه ڈک دی لاندې چتونه دې خانې ډکې دي، نو ورپسې لومبې چت ډک دی، نو پسې دویم چت ډک دی، نو دریم چت ورپسې ډک دی، نو بار بیانونه ډک دي. نو دې ورځو کې خلک په سړکونو باندې بار منځونه کوي، او یا لکه اتیا لکه خلک راغون شي. دا یوازې دې وخت کې نه په رمضان کې، او مخکې به د رمضان او د حج نه علاوه په نورو ورځو کې څه ګزاره کېده، خلک به کم وو. اوس هغه شی ختم شو. د ابراهیم علیه السلام دعا ده، او د کال په کال زیاتېږي، کال په کال. هغه زمانه کې لږ وو، بلکې زیات شو. د نبي علیه السلام زمانه کې هغې نه زیات شو، ورپسې هغې نه زیات شو، ورپسې هغې نه زیات شو، قیامته پورې روانه ده، سلسله روانه ده. فجعل افئدة من الناس، الله د خلقو زړونه د رامایل کې، خو من الناس د ټولو نه، د بعضو خلقو. من نوې راغلی نو بیا به وي څوک پاتې نو ټول بدلل. او بلکې زما ذهن کې یو ټکی راځي، فجعل افئدة من الناس، زړه ذکر راغلی دی، د وجود ذکر بیا هم نه دی راغلی. نو که څوک ځي نه خوړه بیا مایل دی. دار چاړه کې سوچ دا دی چې لاړه تهوی الیهم، خدای چې ولا ورځي. وارزقهم من الثمرات، الله یو بتکې مې ورته پرېښې ده د اوبو، او داسې یو بوټی غوندې تیلی مې ورته د خوراک پرېښې ده. خدای دا خو خلاصېږي، یو ګروس کې به خلاص شي. فارزقهم من الثمرات، میوې ولا خدای ورکړه. غنم جوار سوالم ولا نه کوي، غنم به بیا څه جرندې لوړې او میده کوي، به ډوډۍ به دې پخوي. جوار به څه په میچنو پسې ګرځي او میده کوي، به ډوډۍ به دې پخوي، او اور به ولا ګوري، او غوښې به ولا ګوري، او خپېتي به ولا ګوري. نه وارزقهم من الثمرات، خدای میوې ورکړه. میوه داسې شی دی چې نه هغه ګلو ته ضرورت شته، او نه انګولي ترکارۍ ته د خوراک ضرورت شته. میوې ولا خدای پاکه ورکړه، نه په هغې کې میچن او تو بل څه عمل ته ضرورت شته. وارزقهم من الثمرات، میوې ورکړه. هغه دعا قبول ده. نن راشه مکه مکرمه کې د دنیا میوه، په ټوله دنیا کې داسې میوه چې دنیا په ګوټ کې وي نو هلته به موجود دی. منډی د مکې مکرمې ته لاړم، یو ملګري بوتلم چې مې وکتل، ما وی خدایه نو ابراهیم علیه السلام دعا قبوله. نو یو شی داسې څو قسمه کیلې دي، یو قسم نه دي، څو قسمه سیوان دي، څو قسمه انګور پراته دي. انځر داسې تازه دلته موږ په دې بانډو میارو کې چې د انځرو بوټي دي نه مونو، تازه په ډبو کې بند اعلی قسم تازه انځر پشم پې د پاسه پروت دی. انځران یو قسم نه، څو واړه واړه او غټ غټ انځران پراته دي، نو نشپاته پراته دي. د دنیا یو شی داسې شی نشته چې هلته کې نه. داسې میوه په هره زمانه کې سټرابري ده، او بل شی دی، او بل شی دی، او بل شی دی. او د مختلفو ملکونو، دا د امریکې میوه ده، او دا د چین میوه ده، او دا د پاکستان میوه ده، او دا د مصر ده، او دا د ترکیې نه راغلې د دنیا قسم قسم میوې. دعا قبوله ده. مونږ ته ګرانه ده، هغې ته بیا ارزانه هم ده. 5 روپۍ چې ورکړي دومره کاټن به اوچت کړي. مونږ ته خو 5 روپۍ نه ډېرې جوړې شوې که نه، هغې ته خو 5 روپۍ دي. د 200-300 روپو میوه چې والي موټر یې هم نه شي وړی، دومره سامان پکې ځای شي. وارزقهم من الثمرات، خو څه دپاره الله؟ لعلهم یشکرون. خدای یو ماده به پیدا کې چې کله میوه خوري او چک ته وایي چې ورسره وایي الحمدلله، چې ستا شکر ادا کوي. ناشکری له نه خدایه پاک. که خبره زما اولاد کې ناشکري وي چې میوه ورنه کې، میوه ورکه خو شکریې دپاره، دې دپاره چې زما د اولاد ستا شکریه ادا کړي. ضمناً دې خبرې ته اشاره شو چې خدای زما په دې بچو کې د شکریې ماده م واچوه. دا دعا یې وکړله او روان شو. لاړ چې لاړه، بیبي هاجرې سره ماشوم بچی په غېږ کې دی، او پی وله ورکوي، اوبه خلاصې شو.